شیخ صاحب محترم په روژه کې ډېر خلک غیبتونو ته کار ویلي لکه وایي خوراک خاص هم نشته غیبتونه به کوو یا سپکې سپورې کنځلې بس دا ټولې رمضان سره تړلي بیا شو تیاره کولې وایي روژې ما ځکه غوسه راځي یا کنځلې ځکه کوم غیبت ځکه کوم چې بل کار مې نشته نو په روژې کې دا کارونه په روژې باندې کوم اثر غورځوي شیخ صاحب شیخ محترم په معاشره کې ناپوهي ډېره زیاته ده الله تاسو ته اجر عظیم درکړي چې د دې معاشرې د پوه کولو دپاره تاسو وخت په وخت پروګرامونه منعقد کوئ د دې لویه وجه دا ده چې ناپوهي ده او د خلکو خیال دا دی چې روژه صرف خوراک او څښاک نه ده داسې نه ده بلکې د الله نبي صلی الله علیه وسلم ډېر سخت الفاظ استعمال کړي دي هغه انسان ته چې خوراک او څښاک پرېږدي او نور د روژې د احکاماتو او د آدابو پوره لحاظ نه ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه کوم یو انسان چې د دروغو وینا پرې نه دي او په دروغو باندې عمل کول پرې نه دي نو د الله هیڅ حاجت نشته د دې ته چې د دې خوراک او څښاک پرېښي علماء کرام ذکر کوي فلیس لله حاجه کنایه د دې نه چې ګنې د ده ته د اجر نه میلاویږي بس صرف هسې خوراک او څښاک یې وکړو بس خوراک او څښاک یې پرېښوده او بس نور کوم د اجر کار یې نه دی کړی داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الصیام من الاکل ومن الطعام والشراب فقط انما الصیام من اللغو والرفث روژه یوازې دا نه ده چې سړی خوراک او څښاک پرېږدي خوراک او څښاک پرېښودل سره سره به روژه دا ده چې سړی بېهوده خبرې فاحشې خبرې غلطې خبرې پرېږدي دې ته روژه ویلی کېږي دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم حظه من صیامه الجوع ډېر کرته یو روژهدار هغه ته به د روژې د ثواب نه هېڅ برخه نور میلاو نشي صرف ولږه ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر او ډېر کرته به یو تهجد گزار وي هغه ته به د تهجد بله ثواب بله بدله میلاو نشي سوا د شوګیرۍ نه نو ډېر کرته یو انسان روژه ونیسي خو د هغې د آداب او شرایطو لحاظ ونه ساتي کنځل کوي غیبت کوي دروغ وایي د الله د نبي د دغه حدیث مصداق وګرځي چې ډېر کرته روژهدار هغه ته د روژې هېڅ فایده میلاو نشي صرف ولږه او تنده ورته میلاو شي نو پکار دا ده چې سړی روژه کوي نو د هغه اقدامونه هم د روژه شي ژبه دې د حرامو نه روژه شي سترګې د حرامو نه پرهیز شي غوږونه د حرامو نه پرهیز شي لاسونه او خپې ټول اندامونه دې کې موږ ته د پرهیز یو درس دی چې سړی باید دې طریقې باندې ټول اندامونه پرهیز کړي Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.